أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزیزانو دوستانو، الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. عزیزانو، چې موږ تاسو د قوم خبره کوو یا د وطن خبره کوو یا د اسلام خبره کوو، باید اول اساسي مشکل په ګوته کوو چې دغه مشکلات موږ تاسو نه کوم ځای نه پیدا شوی، بیا د حل په خبره وکړو چې څنګه دغه مشکلات حل کو. که موږ تاسو د اسلام خبره کوو نو باید اول د خبره وکړو چې د کوم اسلام موږ تاسو د ځانو سره ګرځوو، دغه اسلام موږ تاسو د قرآن نه راخستی دی، که د تقلید نه مو زده کړی، که روایتي اسلام دی، که د اوریدلو اسلام دی. ما د بل نه اوریدلی، ما نه به بل چا اوریدلی، که داسې اسلام مو زده کړی. اساسي مشکل چې حل نشي، که د وطن خبره وي، د قوم خبره وي، د اسلام خبره وي، په فضایلو باندې عزیزانو مشکل نه حل کیږي. موږ چې کوم روایتي اسلام د ځانو سره ګرځوو زده کړی مو دی. د ټول اسلام په دغه معنا دی چې د سړي باید ژیره وي، خولۍ په سر وي، لونګۍ والی وي، د ښځې ټیکری وي. دغه روایتي اسلام مو زده کړی، تقلیدي اسلام مو زده کړی. دغه تقلیدي روایتي اسلام نه چې څه نتیجه راوځي عزیزانو، که هغه د عقایدو په باره کې نتیجه راوځي، شاوخوا کې شرک په نظر راځي. که چیرته د عمل نتیجه دغه روایتي اسلام نه راوځي، بدعات او خرافات شاوخوا کې وي، نو دغه مهم دی چې موږ تاسو په دغه باندې غور او فکر وکړو چې د اسلام ما د څه شي نه راخستی. روایتي اسلام یا تقلیدي اسلام عزیزانو همیشه د فخر سبب ګرځي، د تقوا سبب نه ګرځي. تر هغه وخته پورې چې موږ تاسو اسلام د قرآن نه وانخلو، په ما و تا کې تقوا نه پیدا کیږي. ما و تا زړه کې د پروردګار عالم ډار نه پیدا کیږي. ما و تا زړه کې د پروردګار عالم سره محبت نه پیدا کیږي. روایتي اسلام باید د فخر شی نه وي. نن سبا ټول مسلمان ته، بیا خاص کر افغانانو ته، اسلام د فخر سبب دی. ولی؟ ځکه چې ما و تا اسلام د تقلید نه رااخستی. که چیرته د قرآن نه راواخلو، بیا ما و تا کې تقوا پیدا کیږي عزیزانو. که سړی په بل عبارت بل طرف ته وګوري، دغه روایتي اسلام چې زه و تا یې ځانو سره ګرځوو، د کوم جنت په تمه چې د کوم جنت په آرزو چې په دنیا کې ژوند تیروو، هغه هم روایتي دی. مانا د مسلمان په کور کې پیدا شي، بس د جنتی صفت دی. مانا زوی لور دی پیدا شي، یو اسلامی نام پکې شي، د جنتی صفت دی. مانا په ټول عمر کې یو ور صلات او تسبیح وکا، بس جنتی صفت دی. بیا دا خو معززانو بخي مذهبي ډلې ما او ته ذهنیت جوړ کړی چې بل مړکا، بل مسلمان مړکا یا کافر مړکا د جنتی صفت دی. دا خو په قرآن کې یو ځای کې هم نشته. د روایتي اسلامي موږ تاسو په ذهنو کې دی، بس هغه ځانو سره ګرځوي نه چې دا راوځي دی ما او ته په دغه دنیا کې د جنت په تمه ناست یو. جنتی صفت هغه قرآن کې په ده حد دی. پروردګار عالم فرمایي جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدین فيها وذلك جزاء من تزكى. هغه جنت چې د لاندې نهرونه بهیږي، اوبه بهیږي، او هغه پیخ کې چې همیشه ته وسیږي، همیشه چې پیخ کې وسیږي دی څه شي په بدل کې دی. وذلك جزاء من تزكى. د دغه په بدل کې دی چې ته په دنیا کې خپل نفس دی پاکې، خپل شخصیت دی جوړ کې. دا جنتی صفت دی. تا زړه کې باید تعصب نه وي، تا زړه کې باید نفرت نه وي، تا زړه کې باید حسد نه وي. ته د قومي او د ژبې څومره تعصبات او نفرتونه دي، دغه نه باید ځان خلاص کړي. د جنتی صفتونه دي. دغه شیانو نه هغه وخت زه و تا ځان خلاصوي شو چې کله زه و تا اسلام د قرآن نه واخلو، نه تقلید نه روایتي اسلام نه عزیزانو. کوم اخلاص چې د تقلیدي اسلام نه نتیجه راوځي، څومره اخلاص وي، که اخلاق وي، د ټول روایتي وي عزیزانو. موږ تاسو کې د یو سړي ډیر صفت کو چې د جذبه د یو ذهن او فکر کوي چې که یوه ښځه هم د کفارو په جیل کې وي، یغ د فاره باید مهنت وکړو، جهاد وکړو، او د ښځه د کفارو د جیل نه خلاص کو. زه و تا د یغ ډیر صفت کو چې ډیر د مسلمان ښه مسلمان دی. و سړی که فکر وکړي چې دغه کوم اخلاص دی، دغه کوم جذبه دی، د قرآن نه راخستی. ته اوس دغه سړی نه دا پوښتنه هم وکړه
چې څومره ته د قرآن نه خبر یې زه درته وایه زه د قرآن نه خبر نه یم ته ورته وایه چې د نبي علیه الصلاة والسلام یا د صحابه یا د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د افکارو نه څومره خبر یې نه ده خبر نو دا جذبه د کوم راخستی د مذهبي ډلې دوی په ذهنو کې دا شی اچولی دی د روایتي اسلام نه راخستی عزیزانو تر هغه وخت پورې چې اسلام د قرآن نه زده نه کړو نتیجه یې نه راوځي صحیح ما ورته مسلمانی چې د قرآن نه راواخلو په معنا یې ده چې زه د الله تعالی په حضور کې مسلمان یم که نه زه د الله تعالی په حضور کې ما زړه کې تقوا د الله تعالی ډار شته که نه خلک ته نه ګورم چې خلک څه وایي څه وخته مخکې روژه تیر شه بیا سرسیه صدقة الفطر تیر شه اوس د قرباني وخت راځي په افغانستان کې افغانان څومره په فقر کې ژوند کوي څومره په غربت کې ژوند کوي عزیزانو خو روایتي اسلام زده کړی دی چې ما اولاد څومره په فقر کې وي غربت کې وي تباهي طرف ته زه یخ په فکر کې نه یم خو پیسې قرضوم باید قرباني وکم چې به خلک ما پسې غږیږي مذهبي ډلې ما او ته ذهنونه داسې جوړ کړي چې په هر حالات کې ته ژوند کوي هغه دپاره دوی سوچ و فکر نه کوي خو ته بیا هم باید روپۍ پیدا کړي قرباني باید وکړي اوس که ما سره څه نشته ما الله تعالی ویني زه دغه ته ولې خفه شم زه دغه ته ولې فکر مې خراب شي ولې مې ژوند خراب شي مشکل اساسي عزیزانو چې خبر سره راټول کوم په دغه کې دی چې ما او ته کله هم قرآن ته رجوع وکړو اسلام د قرآن نه راواخلو په ځای د ده چې د تقلید د روایتونو مو را اخیستی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته